د کورنۍ چارو وزارت اړوند د تامیناتو چارو معینیت د حمایوي قمندان الحاج مل پاسوال مولوي عبدالله یاسر په یاده قمندانۍ کې د کورایمي سیستم څانګه پرانیستله. دلته چې موږ تاسو اوس کومه شعبه کې قرار لرو دا د حمایوي لوا قمنداني د کورایمي شعبه ده چې دلته الحمدلله د کورایمي سیستم نوی په فعالیت باندې شروع کړي تر څو زموږ د اکمالاتو توزیعاتو د هر قسم د کارکردګي په شفافه توګه باندې ثبت شي او د دغې کورایمي د سیستم دپاره دغه موجودي الحمدلله ټوله روانه ده. دغه د موږ چې څومره پرزاجات دي او همدا قسم نور لوجستیکي وسایل دي دا به د کورایمس په سیستم کې ثبت کیږي او من بعد به ټول د دغې نه اکمالات او توزیعات د کورایمس سیستم له لارې کیږي چې دا به په کارونو کې شفافیت رامنځته کړي او اداره به انشاءالله د دې سره نور هم پرمختګ وکړي. سیستم کورایمس یک نرم افزار لوجستیکی می باشد که تمام عینات لوجستیکی را که موجودی است، اکمال است، تخصیص است، تمامش از طریق سیستم میشه. تمام عینات لوجستیکی که در دیپوها موجود است ما او را در سیستم میرسانیم به خاطر جلوگیری از فساد و یک پروسه شفاف است. حمایوي قمندانۍ چې د افغانستان اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د تامیناتي چارو معینیت د لوجستیک عمومي ریاست تر چتر لاندې خپل دندې پر مخ وړي چې د لوجستیکي وسایلو اکمال، توزیع او د هغې په ښه توګه ساتنه، د وسایطو د اسلحو ترمیم او همدا قسم د دغې اووه کنډکونو څخه او د بیزې مرکزي او د پلچرخي مرکزي اساسي ورکشاپ څخه د کارونو د کنټرول او د هغې د انسجام کارونه په مخ بیایي. وروسته ښاغلی یاسر د اسلحو د ترمیم ورکشاپ ته لاړ. د کارونو د دوام د څارلو ترڅنګ یې په یاد ورکشاپ کې داسې وویل: د لوای حمایوي قمندانۍ د اسلحې ترمیماتي ورکشاپ دی. دلته موږ دوه قسمه د اسلحو ترمیمات کوو، خفیفه او ثقیله، او درې قسمه ترمیمات دلته کېږي، جاري، وسط او اساسي. تاسو چې کوم اسلحې وینئ موږ ته په دغه شکل باندې د وزارت داخله د جزو تمونو څخه راځي او بیا هغه اسلحې چې تاسو وینئ په هغه شکل زموږ تخصصي او مسلکي انجینرانو لخوا جوړیږي او بیرته بیا موږ خپلو امنیتي ځواکونو ته سپارو تر څو د خپلو هیوادوالو او د خپل وطن ډاډمن امنیت ورباندې وساتي. د دې ترڅنګ د وسایطو او انجینونو د جوړولو په ورکشاپ کې مسلکي انجینران په ټول توان هره ورځ هڅه کوي چې د کورنۍ چارو وزارت د تخنیکي ستونزو سره مخامخ وسایط په اساسي ډول بیرته ورغوي او اړونده کسانو ته یې وسپاري. دلته موږ د ماشین اساسي شعبه ده. دلته ماشین دلته راځي، مرحلې لرو موږ چې اول دلته ماشین راوړي، دې ځای نه بیا موږ پرزه کوو. ماشین چې کله پرزه شي د بسته‌بندۍ شعبې ته ځي، بسته‌بندۍ نه چې خلاص شي بیا اخري مرحله یې راځي دلته چې دلته ماشین چې کېږي 2 ساعته چې کله ماشین مکمل چک شو هغې نه بعد موږ دا ماشین بیرته مسؤل لرو، مسؤل ته ورکوو وړي ماشین کې بس. په دغه قمندانۍ کې د کورنۍ چارو وزارت ټول خفیفه او ثقیله وسایط او همداراز ټولې وسلې جوړیږي. ښاغلی یاسر زموږ سره په خبرو کې د یادې قمندانۍ په کړنو او لاسته راوړنو خبرې کوي او همداراز له ټولو هغه کسانو چې دا وسایط او وسایل ورسره دي غواړي چې په ښه توګه ترې ګټه پورته کړي. د کارونو د ښه نظم، انسجام، د شفافیت لپاره د لوجستیک عمومي ریاست په همکاریو باندې موږ د کورایمس سیستم فعال کړی دی چې د دغې لوجستیکي وسایلو په سمه توګه باندې ثبت وشي او بیا د دغې که اکمالات دي او که توزیعات دي چې دا په ډېر شفافه توګه باندې وشي او د فساد مخه ونیول شي. په ټولو ورکشاپونو کې د حمایوي په شمول په ټولو ورکشاپونو کې 40,428 موټر خفیفه او ثقیله
په جاري وسط او اساسي شکل باندې رغول شوي دي. د اسلحو په بحث کې 508 میله اسلحې ترمیم شوي. مجاهدینو ته او هغه کسانو ته چې د بیت المال د اسلحو نه، د وسایطو نه، د وسایلو نه کار اخلي، دا ټول زموږ تاسو سره یو امانت دی. د دغې سمه ساتنه، حفاظت دا په موږ ټولو باندې فرض دي او د دې حفاظت زموږ تاسو ټولو یو مسؤلیت دی. ټولو مجاهدینو نه مو هیله دا ده چې د خپلو اسلحو سره او د خپلو وسایطو سره ډیر پام او احتیاط وکړي تر څو د دوی د خرابېدو مخه ونیول شي او موږ تاسو خپل مسؤلیت چې د بیت المال ساتنه ده هغه مو په سمه توګه باندې ادا کړئ.